نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د سننو لفظ یې دا دی اشد البلایا علی الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو څه سخت ازمیښتونه په انبیاو راځي، بیا په اولیاو راځي، بیا درجه په درجه په ښو خلکو راځي. نو الغرض بل فضیلت د صبر هغه دا اوس دا د انبیاو صفت دی او الله تعالی انبیا په دې سره ستایلي. بل آیت کې فرمایي د اسماعیل او د ادریس او د ذوالکفل علیهم السلام د دې نومونه الله اخلي، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، دا ټول صابر بندگان. نو رب چې د یو چا صفت کوي خو په هغه صفت یې یادوي چې هغه د الله خوښ وي. نو د انبیاو صفتونه چې کوي دا صفت یادوي، معلومه ده چې د انبیاو څخه د الله تعالی دا صفت ډېر خوښ و، دا د صبر. دا یو بل فضیلت. او بل یو غټ فضیلت د صبر دا دی چې معالی الامور د همت کارونو ته رسېدل بې صبره نشي کېدلی. تاسې یو هدف ټاکې او بیا دې هدف ته ځان رسوې او ته د ټولنې یو خیر انسان جوړېږې. رسول الله فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، د ټولو خلکو خیر انسان هغه دی چې خلکو ته فایدې ورسوي. دغه انجام او هدف ته چې ته رسېږې بې صبره نشي رسېدلی. سورة فصلت کې الله تعالی فرمایي وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. د دې آیت څخه مخکې آیتونو کې الله تعالی دا آداب موږ ته بیان کړي دي چې ته خلک به بد کوي، ته په مقابل کې ښه ورسره کوه. شیطان به تا ته وسوسې د انتقامو د ګناهونو در اچوي، ته الله ته پناه ځینې